الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وقال الله تعالى وتبارك إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال الله تعالى وتبارك إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. زما عزتمندو مومنانو دا چې الله رب العالمین ممتازو انسانان پیدا کړي او زموږ ستاسو نه وړاندې په دې ځمکه باندې فیریانو او د دې بادشاہي او سکونت او خلافت د دې او څو وخت کې چې دې بغاوت کو سرکشي اختیار کړه د رب العالمین حکمونه نه منله نو رب العالمین دې ځمکې ته ملائک راولېږلو او دا ملائک را لګېدل دا شیطانانی وشړلو مخ د ځمکې نه دې واقعات کې دا راځي چې دا ابلیس چې دی د خپل نوم عزازیلو دام د ملائکو کې وو او غذای کوله دی واپس شو عاجزی پکې وه اسمانونو ته واپس شلو الله رب العالمین حکم وکړو چې زه دریم قسمه مخلوق پیدا کوم نو ابلیس دی وخت کې نیت بدل کو وویل چې کدا بل څوک پیدا کی او موږ ته حکم وکړی شي چې د دې اطاعت وکړه ملائکو ته ویل چې تاسو به کوئ وای ملائکو ورته چې آو چې د رب العالمین حکم وشي موږ به د هغه اطاعت کوو الله رب العالمین دغه کالبوت د آدم علیه السلام جوړ کو عزرائیل علیه السلام ته یې وفرمایل چې د دې مخ د ځمکې نه مختلفه خاوره راټوله کړه په دې ځمکه کې الله رب العالمین ډېر کیفیت پیدا کړي دي ځینې ځمکه نرمه ده ځینې سخته ده ځینې توره ده ځینې سپینه ده قسمه قسم ځینې خورجنه ده د دې ټول مخ د ځمکې نه خاوره راټوله کړې شوله او رب العالمین د هغې نه کالبوت د آدم علیه السلام جوړ کو څه واقع چې د کالبوت جوړ شو نو ابلیس د په خوا تېرېده وی دا خو څه عجیبه مخلوق دی او دای تمنا وکړه که چېرته په ده باندې زه مسلط شومه نو زه به ډېر زر ګمراه کما
الله رب العالمین حکم کو ټول ملائکو ته چې تاسو د آدم علیه السلام ته سجده وکړئ نو ملائکو دا حکم ومنه لیکن ابلیس نه انکار وکړو ابلیس ته رب العالمین او فرمایله چې تا ولې انکار وکړو د څه وجې نه هغه زه دې پیدا کړی د اور نه یم او دا دې پیدا کړی د خټې نه دی زه د ده نه بهتر یم الله رب العالمین آدم علیه السلام ته وفرمیل چې آدم دا ابلیس چې دی ستا دشمن دی او دا په دشمنۍ سره ونیسه د دې دشمنی هغه دا ده چې انسان شرموي بېعزته کوي ان الشیطان للانسان خذولا دا شیطان را لګيږي او انسان و شرموي اومې خپل منځ کې سره مخلوق ته و شرموي او هم خالق ته و شرموي د الله رب العالمین په دې کې ډېر حکم دي چې دا ابلیس شیطان دا ولې په موږ او تاسو باندې مسلط شو نو لومبنی مقصد د رب العالمین دا دی چې دا ازمایش دی په انسان باندې چې ته د شیطان خبره منې او که د رب العالمین خبره منې سره د دې نه چې د رب العالمین په خبرو کې ډېر زیات خیر دی د انسان دپاره او د ابلیس په خبرو کې ټول شر دی ټول تکلیف دی ټول تاوان دی نو یو مقصد د هغې دا و چې ته د خپل دشمن خبره منې او که د خپل رښتیني خالق خبره منې دوی مقصد د رب العالمین دا دی د خپل خالق زموږ ستاسو چې ته د رب العالمین ته ورمنډه د دې دشمن نه ووایې څه وخت کې چې یو دشمن غالب دی زورور دی ماشوم د ماشوم سره جګړی لیکن څه وخت کې چې ماشوم کمزوری نو خپل پلار یا لالا یا چاته آواز وکړي چې په هغه باندې غلبه حاصله کړي او د دې خپل دشمن نه امن حاصل کړي نو د دې لپاره الله رب العالمین په دې صورت فرمایي چې ای زما بندگانو قل اعوذ برب الناس ملک الناس دغه دشمن نه تاسو پناه غواړئ په هغه چا باندې چې هغه رب د دې ټول انسانیت دی د ټول مخلوقاتو رب دی رب دې ته ویلی شي چې د ادنا نه اعلی درجې ته بنده رسوي ماشوم وي ته د کار نه وي محتاجه وي الله رب العالمین تعالی دونه لیاقت درکړه چې ځواني درکړه بچی درکړه کور یې درکړه او ستا تربیت یې وکړه د مور او پلار په لاس باندې دقې ته رب ویلی شي چې د ادنا درجې نه اعلی ته رسول دې ته رب ویلی شي نو دغه رب چې دی په دې باندې پناه وغواړه د دغه دشمن نه ملک الناس دا هغه ذات دی چې د ټول مخلوق بادشاہ دی ځکه د قیامت په ورځ به رب العالمین آواز کوي حدیث پاک کې راځي لمن الملک اليوم نن د ورځ د چا بادشاہي ده عارضي بادشاهان د دنیا دا به ختم شي اصل بادشاہ رب العالمین چې دی دغه دی چې موږ تاسو پیدا کړي نو په دغه رب باندې تاسو پناه وغواړئ د دغه دشمن نه او دریم دا اله الناس دا د ټول مخلوق چې دی زمونږ ستاسو او د ټولو کائناتو اله دی د څه نه پناه غواړئ من شر الوسواس الخناس د هغه شر اچونکي سینو ته چې هغه شیطان ابلیس دی که انسان دی که نور څیزونه دي دا وسوسې کوي بنده ته او د حق لارې نه اړوي او په غضب باندې اخته کوي نو د رب نه پناه وغواړه چې ته پناه نه غواړې په خپل رب العالمین سره نو تا به ډېر زر خطا کړي زما عزتمندو
درم الله رب العالمین اسباب پیدا کړی دي چې دا بنده هغه اسباب استعمال کی نو د دشمن نه بعدته نجات حاصل شي کني دا ناس ته دې لپاره چې دا انسانیت ټول تباہ کی رب العالمین ته دا خبره وکړه چې زبا لناتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمالهم ولا تجد اکثرهم شاکرین رب العالمین د په ځبان چې زه ګمراه شوم نو زبا اعظم د دې لا سلورو طرفونه د خې طرف نه براشم د ګسته به ولراشم شان براشم مخنه براشم د خپل کار ته پوره ډیپټي او پورا مهنت کوي د لپاره چې دا انسان گمراه کی او د ځان مرګري کی په جهنم کی سمای عزت مندو د هغه لپاره اسباب چې سړی دغه دشمن نه څنګه خلاصي او خاصه ایمان نصیب شي رب العالمین ته د قیامت پورزه پرونو سترګو باندې ورشي ځکه الله رب العالمین فرمایي چې دا داسې ورځ ما قائم کړی ده چې په دې ورځ باندې به د ځینو خلکو دا مخونه چمک کوي رڼا به کوي او د ځینو انسانانو مخونه چې دي هغه به خړ وي او ډېر په غمجن به وي او په ذلت کې به وي د هغې دپاره بعضې علماو زموږ ستاسو څه اسباب مقرر کړي دي د قرآن او د حدیث پاک نه چې هغه موږ او تاسو استعمال کو نو انشاءالله د شیطان د تسلط نه به خلاص شو کنه دا موږ هلاکي دا موږ شرمي موږ رسوا کوي زموږ ستاسو رب چې دی د هغه سره موږ او تاسو خفه کوي او چا چې رب العالمین په دنیا باندې خفه کو نو رب العالمین به په آخرت کې دی خفه کی لومبنه قلا چې انسان د ځان نه راتاو کی او پای کې محفوظ کینی دغه دشمن نه هغه د رب العالمین معرفت ته دا قلا چې سو کتا د ځان کړه خپل رب دی او پیژنته چې هغه ذات ته چې انبیاء علیه الصلاۃ والسلام یې را لګری دي او هغه ذات ته چې هغه له کتابونه ورکړي دي هغه ذات ته چې د رسولانو د هدایت لپاره را لګری دي لومبنه رب العالمین آدم علیہ السلام تداو فرمایل قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون آدم لاړشه دنیا ته او ستاسو د هدایت د پاره بزو انبیاء علیه الصلاۃ والسلام را لګم چې هغه سره به هدایت وي هغه سره به کتابونه وي شاچې تابعداري دغه انبیاء علیه الصلاۃ والسلام وکړه نو دواړه شیزونه به دین لري کړه چې هغه یره او خوف غم دې فلا خوف علیهم پدې باندې بسیر نوي نو دغه رب العالمین معرفت هغه موږ او تاسو د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام په زبان باندې او فجنده موږ ته الله رب العالمین اخري نبی راولېګو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ په هغه باندې ایمان راوړو او خپل رب او پیژندو چې دا غزاد ته چې موږ پیدا کړی ټول کائنات پیدا کړی دي شپه او ورځ پیدا کړی دي زمکه اسمانونه پیدا کړی دي ستوري پیدا کړی دي نمر سپوږمۍ پیدا کړی دا د دې ټولو کائنات خالق شه دی هغه رب العالمین دی او د دې صفات داسې دي چې سمیع دی اوري د بنده خبره اوري سو کې چې ته په دې خبره باندې پوښي چې زما رب خبره اوري نو غلطه خبره باندې کې ستارب چې دی بصیر دی دا صفت چې تا او پیژنته نو بیا به وران کار نه کې ځکه دې د پاره چې ما خپل رب ګوري علیم دی ستارب په هر څه باندې پوهه دی نو هر کله چې دې قلا ته تو وردنونه شولي نو ستا دشمن تاله اوس تکلیف نشي درکوله دویمه قلا هغه د ایمان ده
چې هغه د دې نه د تا نه ګیر چاپېره د سپینو زرو قلا ده چې دا دې د ځانه نه راتاو کړله نو انشاءالله د خپل دشمن نه به بچ شي هغه ایمان دی لومبنۍ قلا چې وه هغه د سرو زرو وه چې هغه د الله معرفت دی دویمه قلا هغه د ایمان ده دا د سرو زرو ده دا دې د ځانه نه را چاپېره کړله او د دې نه ګیر چاپېره بیا د اوسپنې قلا تاوواله او هغه په الله رب العالمین باندې توکل دی په الله رب العالمین دې ځان وسپارلو نو اوس ته د دشمن نه محفوظ شولې د اوسپنې قلا واقعي چې مضبوط شی دی په هغې باندې غشي کار نه کوي کار څونه غشي دی ولي نو هغه ته به څه تکلیف ورسوي او د دې نه ګیر چاپېره بیا د کاڼو قلا تاوواله او هغه د رب العالمین شکر دی تا د رب العالمین شاکر بنده جوړ شوی او رب العالمین په شکر باندې راضي کیږي خپل رب دې په شکر سره راضي کو دا تا د کاڼو قلا وواله کاڼې هغه شی دی چې هغه ته اورم ضرر نشي رسولی ګیر چاپېره دی دا قلا د ځانه نه چاپېر کړله او د دې نه ګیر چاپېره بیا د کودړي قلا تاوواله او هغه امر بالمعروف او نهي عن المنکر دی کم بنده را لګېږي امر بالمعروف نهي عن المنکر کوي نو د نه یو قلا را چاپېر شوله چې هغه د کودړي ده د کودړي نه معمولي شام بسر کې والوځي لیکن ټول نه ماتېږي نو امر بالمعروف او نهي عن المنکر په معاشره کې شا کو دی اوس د شیطان نه محفوظ شو دی ورته ضرر نشي رسولی او شپږمه قلا چې ده هغه صدق دی په ټولو خبرو کې موږ او تاسو رښتینې وایو اغستل دی او که خرڅول دي او که د چا بیان دی نو هلته به موږ او تاسو رښتینې خبره کوو په اخلاص سره چې دا قلا دې د ځانه نه را چاپېر کړله نو دشمن تا ته اوس تکلیف نشي رسولی صدق او اخلاص دا ډېر ضروري دي کم بنده چې مخلص نه دی زما عزتمنو هغه سره ګورې د الله مدد هم نه وي مخلصین چې دي دا بچ دي د الله د عذاب نه یو عمل کوونکي دي بل په عمل کې اخلاص دی اخلاص دې ته ویل شي چې هغه د ریا نه پاک وي د عمل کومه خدا الله ستا دپاره کومه ستا د رضا دپاره کومه اړه مې ستا محبت دی انسانان به چاله څه ورکي که انسان ته د ځان وښودو نو صرف به دا وایي چې دا پلانکې مړنی دی او پلانکې بهادر دی او پلانکې سخي دی پلانکې اوچت عالم دی دومره به صرف ووایي په دې به تا ته څه فایده ورسېږي اخلاص ډېر ضروري دی زما عزتمندو په اعمالو کې عجیبه یو قلا هغه دا ده چې بنده د هغې اهتمام وکړي د دې وجې نه زموږ ستاسو په معاشره کې ادب ختم دی ادابو د آدابو قلا چې ده دا ډېره ضروري ده چې ستا په ناسته پاسته کې ادب وي ستا په خبرو کې ادب وي ستا په کشر او مشر کې ادب وي چې څه وخت کې دا نه وي زما عزتمندو نو شیطان تا ته په طاق کې ناست دی او وسوسې درته کوي او په دې تمه دی چې څه وخت کې به دا ګمراه کومه دا به د ځان څنګه ملګری کومه نن زموږ ستاسو په معاشره کې ادب ختم دی زوی چې دی د پلار ادب نه کوي لور د مور ادب نه کوي ورور کشر د مشر ادب نه کوي او دې سره تاسو ګورئ رحم نشته دی
مشر په کشر باندې رحم نه کوي. نو د آدابو سلسله هغه زموږ ستاسو نه ورځ په ورځ ختمېدو والا ده. بې ادبه کېږو، مسجد ته به راشي دې دپاره چې د الله بندګي وکړمه، دلته مسجد کې به نسوار واچوي. څونه بې ادبي ده. د بې ادبۍ خو څه وایم، زما عزتمندو مؤمن له مناسب دي چې په ټولو احوالو کې د نفس ادب وکړي او دا ځان سره ملګری کړي، کنزل وینا نه کوي، د شر خبره نه کوي، غیبت نه کوي او دروغ نه وایي. دا ټوله بې ادبي ده. او چا چې ادب کړی دی زما عزتمندو، الله رب العالمین د هغه بنده ایمان نصیب کړی دی. همدا وجه ده چې تاسو د فرعون په واقع کې ګورئ چې موسی علیه السلام دله رالو، دعوت یې وله ورکړو د ایمان. هغه ورته وایي چې رب العالمین څوک دی؟ رب خو زیمه د مصر. نو هغه ورته وایي چې زما رب هغه ذات دی چې تی پیدا کړی، ځمکې اسمانونه پیدا کړي دي، او زه د رب العالمین د طرف نه حق پیغمبر راغلی ما، که ته نه منې نو زه به تا ته یو نښه وښیم. او هغه نښه ده چې امسا وغورځوله، رب العالمین د هغه نه اژدها جوړه کړه، مار، او لاس یې په تخر کې دننه کړه، نو هغه تک سپین راووته. فرعون گبراو شو، ویریده او سوچ یې وکړو چې د ده اوس مقابله پکار ده. مقابله به د دې په ساحرانو باندې کوو. دې وخت کې چرچا دا د سحر تېره شوې ده. سحر هغه شی چې بندګانو ته به ضرر رسو. زما به د تا سره ورانه شوله، نو د سحر په وجه به مې تکلیف درکوو. اوس زموږ ستاسو په دې زمانه کې دا شی زیات شوی دی. الله دې زموږ حفاظت وکړي. یا د باندې سترګې اچوي، په سترګو دې د خرابوي چې زما نظر په ده باندې ولګېږي. او نظر چې دی دا په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هم کېده. لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر. دا خلک تا ته سترګې نیسي چې څومره فصیح بیان کوي، څومره ښایسته کتاب بیانوي، راشي په سترګو باندې د ده مقابله وکوي چې محمد رسول الله په سترګو باندې کمزوری کو. او دا شته چې سترګو کې الله رب العالمین ناشنا جراثیم پیدا کړي دي. دا داسې د کڅوړو په شکل دي چې څه وخت کې دی په چا باندې سترګې خوږې شي، هغه ور پرېوځي او هغه شي باندې ضرر ولګي. دې خوله کې هم جراثیم شته په خوله باندې. ابل یو مرګي راته واقع بیان کړه چې یو سړي بل ته ویل چې دا کاڼې بدله وچومه که یو روټۍ دې چېرته راکړه. وایي چې دا خو ناشنا کاڼی دی، ته وګوره دا دلته په کار نه و، دلته په کار دی. وایي کاڼې په منځ باندې وچاودېدو. وایي بله روټۍ راکړه، بل کاڼی هم دله ماتو. دې خوله کې هم جراثیم دقه شان مضر شته چې الله پیدا کړي دي. لیکن مسلمان به دا کوشش کوي چې په ژبه او سترګو دواړو باندې چاته تکلیف ونه رسوي. د هغې علاج دا دی چې ماشاءالله وایي یا د چا شي ته ونه ګوري. فضول کتلو ته څه ضرورت دی؟ زما څه غرض دی چا بنګلې ته ګورم؟ زما څه غرض دی شا مال ته ګورم؟ مسلمان به دلته ډېر زیات ادب کوي. نو دویم ضرر د هغه دا چې په سیر سره، تعویذونو سره، کوډو سره هغه به خلکو کوو. نو فرعون را لګېدل او ساحران یې را جمع کړلو. وایي چې د موسی علیه السلام مقابله وکړي. وایي شیبه که د هغه مقابله وکړو نو موږ دپاره به صحیح. وایي او ستاسو دپاره عوض شته دی، تاسو به نږدې کسان زما یاستئ، ځکه ستاسو په وجه به زما دا باچایي بچ شي، وزیران به م جوړ کړمه، ډېر تحایف به دله درکړمه. ساحران را جمع شو او موسی علیه السلام ته ویله چې نن زموږ ستاسو مقابله ده. خو موسی ته مخکې شه. موسی علیه السلام هغې ته دعوت ورکړو چې نه تاسو مخکې شئ.
خپل سحر وکړي. هغه ډېر په ادب باندې ویله چې موسی ته مخکې شه. نو دې وخت کې ساحرانو خپل کار وکړو، سحر یې وکړو او ډېر ناشنا سحر دا چې ټوله دنیا ماران اژدهاګانې جوړې شولې. موسی علیه السلام هم ګبراو شو ځکه انسان دی. الله رب العالمین ورته وفرمایل چې موسی ګبراویږه مو خپله امسا وغورځوه. هغه چې وغورځوله نو دا ټولې اژدهاګانې هغه راټولې کړلې او تېرې کړلې. او د وخت کې فرعون وعده کړې وه چې څوک کامیاب شو بس دا د هغه ورځ ده، نن د کامیابۍ. دا ساحران چې وو د خپل منځ کې یو مشوره دا کړې وه چې د موږ نه اوچت استادان نور نشته. که د دې سړي مقابله ونه شوله نو دا سړی د الله د طرف نه پیغمبر راغلی دی، د باندې به ایمان راوړو. صرف په یو ادب په وجه باندې الله رب العالمین د دغه بندگانو ایمان نصیب کو. ادب د معاشرې نه چې ختم شي زما عزتمندو هر یو ران کار ته لاره کولاو شي. کنځلې به سړی کوي، د پلار بې ادبي کوي، په هغه باندې ګزار کوي، د کشر باندې رحم ختم شي. دا ادبو جامه چې ده هغه زموږ ستاسو نه ورځ په ورځ وتلو والا ده. والله چې تاسو بازار ته لاړ شئ د خلکو خبره واورئ، ټولې کنځلې سوچه کنځلې. ولی دا ادب ختم شو د دې خلکو نه. حیات یې لاړه، بې حیا شو، عقل کار پرېښودو. ځکه آدم علیه السلام چې دنیا ته راکوزېده رب العالمین ورته یو درې تحایف پیش کړلو چې دې کې یو والا، یو پای کې حیا وه او دویم پای کې قانون او دریم پای کې عقل و. چې په دې دریو شیانو کې یو والا آدم علیه السلام رالګېده نو د هغې نه یې عقل واغسته. دا نه چې موږ او تاسو کوم بلډینګونه، ګاډي، جزونه دا په نظر باندې راځي، دا کوم فصلونه، نو دا د عقل تقاضا ده. حیواناتو کې عقل نشته، هغه دا کارونه نشي کولی. آدم علیه السلام عقل ترې راواغسته. وایي دې حیا او قانون ویل چې موږ به واپس اسمان ته ځو. رب العالمین ورته ویل چې نه، تاسو مه ځئ، چا کې چې عقل شته دی نو په هغې کې به حیا هم وي او په هغې کې به قانون هم وي. عقل لویه سرمایه ده، دا چې د چا سره وي او استعمال یې کړي نو ډېره خوږه نتیجه ورکوي. عقل چې دی د فایدې څیزونه راکاږي او بې عقله انسان چې دی زما عزتمندو هغه د شرونو طرف ته زور کوي، شر راخلي، هغې باندې شهوات غالب شي. نو همیشه دپاره چا چې د عقل نه کار نه دی اخیستی هغه په فساد باندې اخته شوی دی، سوچ یې نه دی کړی. الله رب العالمین په دې باندې حواله هم ورکوي لعلکم تتفکرون، د دې دپاره چې تاسو فکر وکئ، لعلکم تعقلون، شاید چې تاسو د خپل عقل نه کار واخلئ. لویه سرمایه ده. نو چا کې چې عقل نشته نو هغې کې ادب هم نشته. لیکن زما عزتمندو دام یاد ساتئ، زموږ ستاسو دا سترګې تر یو حده پورې لاره راته ښیي، لیکن بیا دا نظر کار نه کوي. مخکې لکه ته یو ځای ته سفر کې نو تا ته به لاره یو کیلومیټره پورې ښکاره شي، لیکن مخکې به تپوس عقل استعمالې چې لکه مخکې څه دریاب راځي پسې 400 مردان او بیا داسې ملکنډو، د هغې نه وروستو بیا دیر را رسي. دا په دې عقل باندې موږ او تاسو معلومه وو. زموږ په دې دماغو کې د عقل کار کوي لګیا دی، لیکن عقل هم کار کوي دي زما عزتمندو، دی هم پوره مقصد ته نشي رسېدلی. نو اوس به دلته څه کوو؟ دلته به د انبیا علیه السلام لمن نیسو.
دا عقل به هغې سره ملګری کړو که ته وې د دې انبیا علیه صلات وسلام خبرې چې دي دا به په دې خپل عقل باندې وتلمه نو دا ته بېوقوف یې وجه دا ده د انبیا علیه صلات وسلام خبرې ډېرې اوچتې عظیمې دي ستا عقل چې دی هغه ته نه رسېږي که نبي درته وایي چې په دې قبر باندې عذاب دی ورسره ومنه هغه ستا عقل نشي معلومولی که هغه ته ټیپ ریکارډ کېدي که هغه ته غوږ کېدي نو د قبر په عذاب باندې ته نه پوهېږي زما عزتمندو همدغه وجه ده چې د عقل په وجه باندې موږ او تاسو ډېر پرمختیا کولی شولو او د انبیا علیه صلات وسلام سره به چیل چال ځکه نه کې چې دا حکما دي حکیمان دي بیمار چې حکیم له ورشي د هغه نه علاج کوي چې زما دا بیماري ده د دې به څه علاج وي نو حکیم رالګېږي هغه له شربت ګولۍ او کپې ورکي اوس که دا انسان رالګېږي د دې حکیم نه تپوس کوي چې صاحبه دا دې کې څه دي او دا څه دي هغه چیړي نو زما عزتمندو دا بیمار ته به هغه وایي چې دا ډېر علم غواړي هغه شپاړسمه پورې تعلیم غواړي ډاکټري داسې معمولي کار نه دی دا دوی ته خالي استعمال کا نو دغه دوی چې هغه استعمال کی الله رب العالمین ول شفا ورکی او دغه انبیاء علیه صلوات و سلام چې کومې خبرې راوړي دي چې اول زمونږ ستاسو قبر دی د قبر نه به حشر دی په حشر کې به چې کومې خبرې دي تله د میزان دا تقسیم د عملنامو دی پل صراط دی جنت دی جهنم دی دا به د انبیاء علیه صلوات و سلام سره منی نو اله به خپل منزل ته ورسیږي او که چېرته بېدبي دي کوله بېدبه شولي زما عزتمندو د عیسی علیه السلام سره یو بېدبه ملګری شو او ورته وایي چې یا عیسی ته خو لږې مړي جمدي کې خو دا یو مړی را جمدی که زما په مخ کې هغې پورې داسې یو خندنۍ او بېدبي کوله مولانا یروم په خپل کتاب کې لیکي چې روانو لاره کې یو اډوکی وکته وایي چې مړی نه را جمدی کې دا اډوکی چې دا خو را جمدی که چې زه خو وګورم دته دا ګپ شپ ښکاره کېده وایي هغه چې د الله په حکم باندې را جمدی کو هغه زمری و او په پنجو کې ونیو داسې ټوکړې ټوکړې کو د انبیا علیه صلات وسلام خبرې چې دي هغه به ډېر په ادب سره مني هغه به د زړه ته کوزې په هغې باندې به عمل کې په هغه باندې به یقین کې نو ستا دشمن اوس تا ته تکلیف نشي رسولی کنی تا ته په طاق کې ناست دی او په دې تمه دی چې د ده دا قلاونه زه ختم کړمه چې د ده د ځانه قلا د معرفت تاو کړې ده چې هغه د سرو زرو ده او هغه د ځانه قلا تاو کړې ده چې هغه د سپینو زرو ده چې هغه په الله رب العالمین باندې ایمان دی او د ځانه یو قلا تاو کړې ده چې هغه په الله باندې توکل دی دا ماته کړمه او بل دانا د ځان نه یو قلا تاو کړې ده چې هغه د شکر ده دا ماته کړمه زما عزتمندو بله قلا دا ده چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي بچه دا ښه کار کوه بد مه کوه دا ترېنه ماته کړمه او بله دا ده چې د ده نه اخلاص ختم کړمه ریا کې اخته کړمه او بله قلا دا ده چې د نفس ادب ترېنه ختم کړمه دا چې ختم شي ته بې ایمانه شولې او خپل منزل ته ونه رسېدلې زموږ ستاسو منزل چې دی هغه جنت دی الله رب العالمین زموږ ستاسو پلار آدم علیه السلام د جنت نه راوتی او د دې کره ارض نه بیا زموږ ستاسو منزل ګټل شروع شو الله رب العالمین دې موږ او تاسو د شیطان باندې غالب کی رب العالمین دې خپل معرفت زموږ ستاسو په زړونو کې قایم او دائم وساتي رب العالمین دې زموږ ستاسو ټول ورونه څونه انسانان چې دي الله دې په هدایت باندې قائم او دائم وساتي الله دې کافرانو ته هم هدایت وکړي ورده اوسېدو ځای نه دی رب العالمین دې مسلمانان چې څومره دي د شیطان د وسوسو نه بچ کړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر